سلامونه او مینه خویندرونو، نن د روژې 5م دی. خدای دې وکړي چې خیر روژې ونیسئ. عبادتونه، خدمتونه، یو د بل پوښتنه، یو د بل سره مرستې، یو د بل سره مینه، یو د بل سره رحم. کله چې په خپله تږی کېږي او په خپله د اعصاب خراب وي او په خپله طبیعت ته خراب وي، پوه شه چې زما روژه ده او بل هم روژه نیولې، نو په مینه، په خندا، یو د بل سره خبرې، یو د بل سره مرستې کول. خصوصا په کور کې د خپلو میرمنو سره ډېر د مینې نه کار واخلئ. دا ځینې خلک داسې وي، دا زه په خپله فکر کوم په دې باندې چې دغه موږ ولې خراب یو، زموږ وطن ولې خراب دی، ولې نه جوړګو، ولې یو مرض جوړ نه وي چې بل راباندې راغلی، چې د دې به دارو څه وي، درمل به یې څه وي، علاج به یې څه وي. خو یو څو خبرې دي چې هغې باندې سړی راوڅرخي، بیا راشي. یو خو په موږ کې په میرمنو باندې، په خویندو لورانو باندې ډېر سخت ظلم کوو، ان تر دې چې موږ د خپل ژوند د تجربو نه دا حاصل کړل چې په موږ کې داسې خلک شته دی چې میرمنو ته د ژوو په شان قدر هم نه ورکوي. هغه یې دا چې زه یې بېلګې درته وایم چې تاسې به په غرنیو او په دیات سیمو کې لیدلي وي چې یو چا کچره ساتلی وي، یو چا اسپه ساتلی وي، یو چا خر ساتلی وي، یو چا سپی ساتلی وي، یو چا غویا ساتلی وي، ان تر دې چې یو چا چرګ او مړس او زرګ ساتلی وي. په هغې باندې به خپله میرمن بېآبه کوي، بې عزته کوي، به یې ژړوي، به یې خفه کوي. نو تاسو د خدای نه د رحم څه امید ساتئ. نو هیله مې دا ده چې په روژې کې خصوصا کوښښ وکړئ د خپلو میرمنو سره، خویندو لورانو سره ډېر احتیاط، ډېر د مینې نه کار واخلئ. ګورئ همدغه میرمنې دي لکه څنګه چې تاسې روژې نیسئ، هغوی هم نیسي، او هغوی په پیشلمي کې د تاسو نه یو ساعت مخکې پاڅي، تاسو ته پیشلمی تیاروي، په اخره کې بیا کیني په منډه منډه، او بیا همداسې په روژه ماتي کې د ماسپښین لمانځه نه وروسته دوی غریبانې اخته وي چې تاسو ته پیشلمی تیار کړي، روژه ماتی تیار کړي، او بیا په روژه ماتي کې د هغوی څه حالي. نو د خدایه ویریږئ، او که د خدای سره مینه لرئ، د خدای سره بیا خیانت مه کوئ. ځینې خلک د خدای نه یېرېږي او ځینې خلک د خدای سره مینه لري. چې د خدای نه یېرېږي هغه پټ پټ بیا دا غلط کارونه کوي، خو چې د خدای سره مینه لري هغه د خدای د مینې په خاطر باندې چې دا د خدای امر دی باید زه د خیانت نه کار وانخلم. نو عزیزانو، د خپلو میرمنو سره، د خپلو خپلوانو سره، د خپلو ګاونډیانو سره په بازار کې او خصوصا د غریبو سره خپل کپ نیم کوي. بیخي ځینې خلک خو داسې وي ته به فکر کوي چې دا ټوله نړۍ روژه نه ده او دی روژه دی، داسې به دی برګي په دې ماښامي کې او په دې مازدیګري کې به اعصاب خراب وي، په هره دویمه خبره به جنګ وي. دا د دې خبرې ثبوت ورکوي چې دا چندان شی نه دی. خدای پاک هیڅ وخت په چا باندې داسې امر نه کوي چې هغه طاقت نه لري. موږ یې طاقت لاره، ځکه یې په موږ باندې روژه فرض کړه. عزیزانو، یو بل ته لاسونه ورکوئ. راځئ چې د دې ستونزو نه ځانونه وباسو، او تر څو چې موږ او تاسې دغه بد کارونه او دغه ظلم د ځانه ونه باسو، تر هغې موږ او تاسې نه جوړېږو، نه به مو کورونه جوړ شي او نه به مو وطن جوړ شي. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.